مدینه منوره کې یو عربي سړی رالی، سرایي سړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي زما اوښ نافرمانه دی. اوښ چې کله یاغي سي، چې کله نافرمانه سي، بیا د دې خولې څه ځګونه غورځوي، بیا هېڅوک هغې ته ورژندې کېدی نه سي. چې کوم څوک ورژندې سي هغه در ګوډو لاندې کوي، پر هغه ځای ختموي. یو عربي رالی، د سارا سړی دی، راځغلی د الله رسوله زما اوښ نافرمانه دی، زما دوه اوښان دي په باغ کې، یو دواړه د نافرمانۍ په حالت کې دي، زه نه ورژندې کېدی سم نه د باغ دروازه خلاصوی سم. پیغمبر علیه السلام ورته وایي ته درځه. هغه عربي د مخه ځغلي سرایي سړی دی، پیغمبر علیه السلام په پسې دی. د باغ کوچنۍ دروازه ده چې دې دروازې ته ودرېدو. پیغمبر علیه السلام ورته وایي دروازه خلاصه کړه. هغه ورته وایي د الله رسوله تاوان د رسۍ خوږی دي. پیغمبر علیه السلام ورته وایي ته دروازه خلاصه کړه. چې کله پیغمبر علیه السلام ته دروازه ور خلاصه سوه، پیغمبر علیه السلام چې د دروازې کې ځان ور ښکاره کړی، د هغه اوښ چې سترګې د پیغمبر علیه السلام پر مخ مبارک ولګېدې، د اوښ د سترګو اوښکې د پیغمبر پر پښو وموښتې. هغه اوښ دستي پرېوتی، سر یې د پیغمبر په پښو کې ورته کښېښوی. پیغمبر علیه السلام هغه عربي ته وایي ته رسۍ راوړه. هغې چې کله رسۍ راوړه، پیغمبر علیه السلام د هغې د مخ پښې او د شا پښې ور وتړلې، ورته وایي بیا تر مرګه پورې به دا اوښ ستا په نافرماني کې رانسي. هغه بل اوښ د باغ په بل کونج کې ولاړ دی، خپل د خشم اواز کوي او زګونه د خولې سره غورځوي. چې کله پیغمبر علیه السلام ویني، د هغې ځای سره منډې کې رالی او خپل سر یې د پیغمبر علیه السلام په پښو کې کښېښوی او پیغمبر علیه السلام د هغې پښې ور وتړلې. عربي ته وایي چې تر مرګه پورې بیا دا ستا نافرماني نشي کولی. زه دا وایم د پیغمبر نبوت دا انسانانو ته هم و جناتو ته هم و. د پیغمبر نبوت دا انسانانو ته هم و نباتاتو ته هم و. د پیغمبر نبوت دا انسانانو ته هم و حیواناتو ته هم ولو.